تیره ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شیعه مذهبه مسلمانانو پر یوه تکیه خانې د برید په ترڅ کې 11 کسان ووژل سوه او 109 نور بیا ټپیان سول. یو پاکستاني چارواکی ادعا کوي چې د افغانستان طالبان او هندوستان د دې برید تر شا لاس لري. دہشت گردی کا جو واقعہ ہے یہ بھی دا برید په پاکستان کې د نورو بریدونو په څیر دی. عاملان یې هماغه کسان دي چې زموږ د ګاونډیانو په ملاتړ کار کوي. مشابهت رکھتا ہے. اس کے کرنے والے بھی وہی ہمارے ہمسایوں کے سپانسرڈ اور سپورٹڈ هند یې ملاتړ کوي او افغانستان پناه او مرسته ورسره کوي. افغانستان اور طالب چودھری وایي چې بریدګر د افغانستان تابع نه دی، خو څو ځله دغه هیواد ته سفر کړی دی. بېشمار دفعه هم نه موږ څو ځله افغانستان ته ویلي دي چې تاسې زموږ ګاونډیان یاست او موږ تاسې سره ډېرې مرستې کړي دي. دا مرستې د داسې ترهګرو په پناه ورکولو او بیا یې زموږ د وژلو لپاره د لیږلو لارې مه جبرانوئ. د هند استازي مه جوړیږئ. مت انډیا کی پروکسی بنے. د افغانستان او د هند چارواکو بیا د پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړې او له دغه هیوادي غوښتي چې د نورو په تورنولو پر ځای خپلو کورنیو ستونزو ته دې پام وکړي. عنایت خوارزمي د طالبانو د دفاع وزارت ویان پر خپل ایکس پاڼه کاږي. یو ځل بیا ټینګار کوو چې دا ډول څرګندونې او پر افغانستان د تورونو لګول هیڅ منطق او اساس نه لري. په داسې بې پرېکړه او عاجلو خبرو نه امنیتي ناکامۍ پټېدای سي او نه ستونزې حل کېدای سي. همداشان رندیر جسوال د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان هم پر خپل ایکس پاڼه د یوې خبرپاڼې د خپرېدو سره د برید غندنه کړې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. هغه ویلي چې د خواشینۍ خبره ده چې پاکستان د خپلو داخلي ستونزو ته د جدي پاملرنې پر ځای نور هیوادونه ملامتوي. نوموړي زیاته کړې چې هند دا ټول بې اساس او بې ګټې تورونه په کلکه ردوي. دا برید د 2008 کال د ماریوت هوټل له بم چاودنې راوروسته په اسلام آباد کې تر ټولو خونړی بلل کیږي. د جنوبي اسیا سیاسي او پوځي شنونکي مایکل ګوګلمن ویلي چې د شیعه مذهبو د تکیه خانو په نشه کول ښیي چې شاید بریدګر د داعش د سیمه ییزې څانګې یا د شیعه ضد ډلو پورې تړلی وي.